کوم وځواني مرګ شي خیرخوا چرته واه واه وځواني مرګ شي خیرخوا چرته وځواني مرګ شي خیرخوا چرته ستاسې پټیو کې ثابت کوم واه وځواني مرګ شي خیرخوا چرته ستاسې پټیو کې ثابت کوم د غزل مازیګر خپرونه له کریم الله اتل سره. دا کام ویده نه دی هر څه ګوري خو دا کام ویده نه دی هر څه ګوري خو د دوی جذبې راله ودې ښکاري دا کام ویده نه دی هر څه ګوري خو د دوی جذبې راله ودې ښکاري ما سره کښېنه ما به وپېژنې ما سره کښېنه ما به وپېژنې څېرې د لرې نه کږې ښکاري او زه له تهمته نه وېرېږم خو زه له تهمته نه وېرېږم خو سترګې چې تورې شي نو ښې ښکاري. د خیرخوا صاحب په دغه بیتونو سره خپرونه شروع کوو. سلامونه احترامات درته وړاندې کوم. زه کریم الله تل یم او تاسو له مامون ټي وي چینل څخه د غزل مازدیګر خپرونه ګورئ. په نننۍ خپرونه کې راسره د ترنم بلبل د ترنم ستوری محترم خدایداد خیرخوا صاحب راسره میلمه دی. خپل میلمه خیرخوا صاحب ته سلیمي شي هرکلی وایم. ستړي مه شئ. ډېره مننه اتل صاحب خو ځان په دې هیله چې تم ښیي او ستاسې د یوټیوب مینوال هغوی هم مننه ډېره زیاته. دا چې خپرونه د غزل مازدیګر خپرونه ده او خپرونه هم د غزل مازدیګر خپرونه ده او په مازدیګري کې هم درته جوړه کړله. لومړی درنه یو ډیپلوما اورو خیرخوا صاحب چې زموږ مینوالو هغه تنده خوړو به شي ستاسو په ډیپلومې سره. ډېره مننه. زه یو څو بیتونه وایم چې ګیلې دي ناست یم زه او ته کوم ګیلې دي ناست یم زه او ته کومه لوبې په خپل مات شوي زړه کوم ګیلې دي ناست یم زه او ته کومه لوبې په خپل مات شوي زړه کومه یو نیم انسان مې هسې زړه نه مني یو نیم انسان مې هسې زړه نه مني توبه د کبره کبر نه کوم. واه 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 دا یو ځل بیا ووایه. یو نیم انسان مې هسې زړه نه مني توبه د کبره کبر نه کومه په کویتور کې د خیال ګرځمه زه په کویتور کې د خیال ګرځمه زه د غزل سترګو ته رانجه کوم. واه 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 په کویتور کې د خیال ګرځمه زه د غزل سترګو ته رانجه کوم چې جنت غواړم د دې غېږ لزم خدای کعبې باندې دې څه کوم. واه 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 یو ځل بیا. چې جنت غواړم د دې غېږ لزم خدای کعبې باندې دې څه کوم. وځواني مرګ شي خیرخوا چرته واه واه وځواني مرګ شي خیرخوا چرته ستاسې پټیو کې ثابت کوم. واه یو ځل بیا. وځواني مرګ شي خیرخوا چرته ستاسې پټیو کې ثابت کوم. واه واه ډېره زیاته مننه. ډېر خوند یې وکړو خیرخوا صاحب. خیرخوا صاحب دا راته ووایي چې شاعرۍ ته مو کله موخه کړې وي څومره وخت کېږي چې شعر و شاعري کوئ؟ خبره دا ده چې د شاعرۍ دغه آغاز زموږ په ژوند دا د وړوکوالي نه را روان دی. داسې دی چې که تاسې اورېدلي سعود صاحب د خولې خبره شي موږ به کله ویل ضرب ضرباني به مو ویله یو په دوه کې دوه په دوه کې څلور درې په دوه کې شپږ یا اړنګ جوړنګ سپارې ټنګ دا شیونه به چې ټول موږ ویل نو دا یو نظم کې را برابر دي. نو دغه دا ده چې د شعر او د شاعرۍ خبره دا نو هغه د ماشومتوب د وخت زموږ په دې ټولنه کې وه. نو صرف اوس یو څه تغییر کړی دی یو څه سنجیدګي پکې راغلی ده او یو څه هغه مراعتوالی شوی دی چې مطلب شعر ته ضرورت څه دي او مطلب هغه قالب پیدا کول. نو زه په شاید څلورم صنف کې وم چې ما د شعر ته مخه کړې وه او د دې خبرې شاید 14-15 کاله. ډېره ښه ده. خیرخوا صاحب یو بله پوښتنه په ذهن کې را پیدا کېږي چې کتابونه هم چاپ شوي دي؟ کتابونه نه خو بلکې کتاب مې چاپ شوی دی. زما کتاب په 1492 کال کې د ارمانونو ځولۍ په نامه چاپ شوی دی. خیرخوا صاحب یو ترنم درنه اوري دا چې ته د ترنم ستوری یې ترنم بلبل یې
او بیا په ننګرهار کې خو ماشاءالله تاسو نوم لرئ په ترنم کې نو ترنم درنه اورو په خپله خوښه باندې خوشحاله اوسې نه دا به مبالغه وي چې زه به ډېر ښه ترنم کولی شم دا به ستاسې مینه وي خو زه به خپله هڅه وکړم په دې هیله چې د مینهوالو خوښه شي خوند به زمانې نه یا حضور جنگ روان دی ستا په ضد د هوا لوري جنگ روان دی هر طرف ته د هوس سوداګران دي ډک بازار او د مجبوري جنگ روان دی ملا جان او سو پنختی دی یارانو د انګور او د کجوري جنگ روان دی د میوند فدار څو بیتونه دي روح می دے بدن می دے وګړې د دې خاورې روح می دے بدن می دے وګړې د دې خاورې زور د حسک وطن می دے وګړې د دې خاورې روح می دے بدن می دے وګړې د دې خاورې پرید چې غیار مزل راو چیری خو پویما پرید چې غیار مزل راو چیری خو پویما تار می دے اوستن می دے وګړې د دې خاورې تار می دے اوستن می دے وګړې د دې خاورې زور د حسک وطن می دے وګړې د دې خاورې روح می دے بدن می دے وګړې د دې خاورې پت می دے عزت می دے کمړم ک ژوندې یما پت می دے عزت می دے کمړم ک ژوندې یما شال می دے کفن می دے وګړې د دې شال می دے کفن می دے وګړې د دې خاورې زور د حسک وطن می دے وګړې د دې خاورې روح می دے بدن می دے وګړې د دې خاورې روح می دے بدن می دے وګړې د دې خاورې زیاته مننه خیرخوا صاحب له ترنم هم دا چې ځان مو ستړی کړلو بیا هم درنه مننه کوو خیرخوا صاحب د راتګ نړۍ مننه دا چې وخت هم راته راکړلو په اخره کې درنه یو پیغام اورو د مامون ټي وي چینل په پرده باندې څه پیغام لري خپلو ډېره مننه وروره موږ دا خبره به څو ځلې ما کړې زه په ډېرو ځایونو کې داسې مېلمه شوی یم یا په راډیوګانو کې یا په تلویزیون کې یا په یوټیوب چینل ملګرو سره او هغوی د پیغام غوښتنه کړې ده دا پیغامونه موږ ډېر زیات ورکړل زه بس ساده پیغام لرم چې خپل هم ژوند وکړئ او نور هم ژوند کولو ته پرېږدئ او یوه یادونه دا کومه چې دا ستاسې زحمت چې کوم دی نو دا باید بېجا لاړ نه شي او له ټولو مینهوالو مې غوښتنه ده چې دغه چینل د سره سبسکرایب کړئ مننه ډېره زیاته مننه خیر دا وه د غزل مازدیګر خپرونه چې ما کریم الله تل درته وړاندې کړله تر بلې خپرونې درنه اجازه غواړم تر بیا خېچ